د غزني کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د دې ولایت په 4 ولسوالیو جغتو، خوږیاڼي، زنخان او رشیدان ولسوالۍ کې د طبیعي سرچینو او اوبو لګونې برخه کې د شاوخوا 45 میلیونو افغانیو په ارزښت د پروژو له پلي کېدو خبر ورکوي. زیاتوي په دې پروژو کې د اوبو لګولو برخه کې 12 پروژې شامل دي چې 4 کوچني بندونه هم پکې شامل دي. غزني ولایت په 4 ولسوالیو کې لکه زنخان، رشیدان، خوږیاڼي او جغتو ولسوالیو کې د ټیلو موسسې له ادرسه چې کومې پروژې افتتاح شولې، نو په دې کې تقریبا 3770 دهقینو ته د زراعت او د مالدارۍ په برخه کې کار پیدا کیږي او ټول ټال تقریبا دغه 12 پروژې دي چې په هغې کې مقصد واړه کانالونه هم شته او چک ډیمونه دي. د غزني اوسیدونکي د اسلامي امارت له لوري د طبیعي سرچینو ساتنې اوبو مدیریت برخه کې د پروژو پلي کېدو ته خوښ دي. پروژه‌ای که انشالله راه اندازی شده یک پروژه خیلی خوب است. انشالله امیدوار هستم که این پروژه را به خوبی و خوشی سپری کنیم و هم برای معیشت خانوادگی خیلی خوب است، هم برای زی که یک جای جور میشه، جور کردن جای هم یک منفعت است. غزنی د افغانستان د هغو ولایتونو په قطار کې راځي چې ډیری خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له دې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. اوسیدونکي یې له اسلامي امارت څخه د اوبو مدیریت برخه کې د لا زیاتو پروژو پلي کېدو غوښتنه کوي.